لكل هول من الأهوال مقتحمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سمر مرگری چے آواز آوریں پلارو کیے قرون کیے شوق و محبت سرا درود ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقه العظیم زمائی عزتمند و مشران و کشران اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ مسرد ما کامل من نصیب در ربیع الاول مبارک میاشتا پدی میاش کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا راغل ہم دے پدی میاش کی او پبار ربیع الاول باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے ہجرتم کڑے دیں پدی میاش کی پیغمبر علیہ السلام دا مکی مکرمین مدینی منورے تا ہجرتم کڑے دیں لیکن زمائی عزت مندو نن امت دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دا راتلو پا خوشحالے کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناوی نو دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا پا راتلو بانے خوشحالی دا حق و جائز دو محبوب عمل لے لیکن زمانگا علماء کرام لکی چون کے پدی میاش کی پیغمبر علیہ السلام پا بار ربیع الاول پیدا شوے ہم دے او پا بار ربیع الاول باندی وفات شوے ہم دے دے خبر بانے لگزان پویول لی کہ مونگ دا پیغمبر علیہ السلام پا پیدائش بانے خوشحالی کو نو مونگ با دا پیغمبر علیہ السلام دا ذخیر احادیث نا تپوس کو چه خوشحالی پا کم انداز ملو شوے دا دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دراتلو باندے خوشحالی صحابوں مناو کردی دا تابعینو مناو کردی دا تبا تابعینو مناو کردی دا آیا پا اگا خوشحالے کے جلوسو پا جماعتونو بانے بلفونو چراغانو دنیا تا دا پیغمبر علیہ السلام دراتلو پا خوشحالے کے اجتماع صحابوں کم دے کرے دا پیغمبر علیہ السلام پا اولاد کی آیا دا ننجک امت دا پیغمبر علیہ السلام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناوی نو دا خبر داستا ما مخم کرے وا چہ دو حضور علیہ السلام دنیا تا دراتلو تاریخ دیکھئے اختلاف شتا اتفاق دا قریب قول دارے چھے پیغمبر علیہ السلام پا 9 ربیع الاول باڑی پیدایش شوئے دے پا 9 ربیع الاول نبی علیہ السلام دنیا تراغلے دے پیدایش کی اختلاف شتا 12 شتا 9 شتا 8 شتا دنیا تا نبی علیہ السلام دراتلو تاریخ ولادت کی اختلاف شتا لیکن تاریخ وفات کی اختلاف دا چند نشتا چه تاریخ وفات دا پیغمبر علیہ السلام دا بالاتفاق دا مفسرین و محدثین دا بار ربیع الاول دے نکنن امت پا بار ربیع الاول بانے
چراغان کوي خوشاله مناوي نو دا مطلب دا چې د پیغمبر اسلام دنیا نه پتلو باندې امت خوشحالي مناوي او یو امتیم د پیغمبر په وفات باندې په وفات سره خوشاله نه مناوي. بهرحال زمایت دوه خبرې ځان سره نوٹ کې نن د صرف دوه خبرې کوم. یو د پیغمبر علیه السلام محبت دی، یو د پیغمبر علیه السلام اتباع ده. الله جل جلاله دا کم آیات چې تاسو مخکې ما تلاوت کړ د سورۃ احزاب د 20مې سپارې اخیری حصہ ده. الله جل شانه فرمایي لقد کان لکم بیشک شت تاسو د پاره اے امتیانو فی رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک کې د پیغمبر علیه السلام په ذات کې د پیغمبر السلام په زندګۍ کې تاسو د پاره شتا څه شی اسوه حسنه د زندګۍ تیرولو خکل لار خکل طریقہ تا دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام دا محبتم طریقہ شتا تا دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام دا اتبام طریقہ شتا. یادو ساتے دا حضور علیہ السلام 1,24,000 صحابہ کرام دی 1,24,000 صحابہ دی دا دی ٹول صحابہ پزڑنو کی دا پیغمبر علیہ السلام محبت اغاو دا ہر پہ صحابی پزڑ کے دا نبی علیہ السلام محبت شتا. لیکن بدی محبت کی ایک نمبر چاہتا ملو شوی دے نو اغا دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک نمبر محبت کی سیدنا ابو بکر دے رضی اللہ تعالی عنہ. پیغمبر علیہ السلام رنبی چکل وحی رالا نبوت ملو شو نو کله چې ابو بکر د پتو لګی دا نو ابو بکر رضی اللہ عنہ بغیر د چون چرانا بغیر د تپوسنا بغیر د دلیلنا د نبی علیہ السلام تصدیق کو په نبی علیہ السلام ایمان روړه دلیل نه غواړي ثبوت نه غواړي الله پیغمبر بس ایمان نه تبانا لومبي ایمان روړه. نبی علیہ السلام متوزل فرمایلیو ابو بکر ما تبا اللہ جل شانہ حکم کئی زبا مکہ پریدم او مدینی تبا ہجرت کوم ددغی ورزینا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا حکم پا انتظار کی تیار بوسے دو چکلا حکم راگے متستوی دو سیزونا دی یو محبت تے یو اتباع دا نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دغ انتظار کیو مکہ کی بوسیگی او دغ وقت زمائیت مندو پدا سے دور کی دا پیغمبر علیہ السلام مرگرتیا دا پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑل دا زان پخپلا تکلیف و مشقت تا اچولو پخپل اللہ سبانے خپل زان تکلیف کیو اچولو. نبی علیہ السلام دا چکل حکم ملوش دا ہجرت نبی علیہ السلام سہر بانگونو نمخ کی ورغه ابو بکر ته دروازه وډه بولا چې څنګه دروازه وډه بیدا ابو بکر فوری راو ته دروازه کوله وکړه اوس بانګونو مان دغه واقع عام خلک ودی. نبی رسول الله ورته ابو بکر ویخ ویسا ود شوی نه ویسا وې الله پیغمبر کله نه چې تاسو ماته ویلی دي چې زبد مکی والو د ظلمونو نه مکه پرېدم مدینه ته هجرت کوم هغه وخت نه ما پزان د شپې خوب بند کړي چې څه پته لګي. نبی رسول الله راشیو اسنه زه ودیم د شپې وتل عشق او محبت چې کم خلق دعوی کوي زما عشق دی او زما مینه ده نن خلق د نبی علیہ السلام د عشق په نوم باندې دنیا حاصلې زندگی د پیغمبر علیہ السلام د طریقې نه د سنتو نه مکمل خلاف او دعوه کوم د نبی علیہ السلام د عشق او د محبت. عشق او محبت دیتا دواړه روان دي مزل کوي غار ثور ته ورسېدل برا خطل لی پا غربان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاسونم لگولی دی برخیجی غار ثور یو وجہ سے خبر کولے ویسے چی کل غار ثور تا ختم پدی دور کے نو دیر زیاد سخت مزل لے دیر برا چڑی دا خطل لی ویسے دا واقعی پا جڑا شم ویمیشی دا اللہ محبوبہ تا پا دید آغا سخ حالت کی دا یری پا حالت کی تا پا دی غربان سنگا خطی نبی علیہ السلام با دا خپو مبارکو دا پنجے لگولے پورا خپا بے نلگولا پنجے او پلاسونو بانے با نبی علیہ السلام برخطلو. ابو بکر صدیق رضی اللہ ورتوی ویدہ اللہ پیغمبر پنج ولی نہ لگوے پورا خپا ولی نہ لگوے. نبی علیہ السلام ورتو فرمیل ابو بکر پورا خپا زکر نہ لگوم چہ اسنا زماد اخپی چاپ جوڑ شی او مکی والا بمونگ پسی ضروری خبر ہے چہ پتا عاقب کے براؤزی نو چہ اخپی چاپ میں جوڑ نشی. ابو بکر سوچو کو ویدہ اللہ پیغمبر چہ کل دا خطرشتا نو بیتاسو مال را پشاشے پیغمبر علیہ السلام
ابو بکر لا پشاش او پشا باندې د الله پیغمبر غار ثور ته ورسول. غار ثور نه بهر وې د الله محبوبه لک شان بار انتظار وکړه، بهر انتظار کې زوردم دنه دا غار چې کم دی دا صفا کوما اسنه سو موزي سپکی وی نه تاسو ته تکلیف ملوش. نبی رسول ته ټیک ابو بکر دنه لاړو غار چې کم دی کمیس ور سره او کپڑے ور سره پاګې باندې غار را صفا اوس ټول سوړي دی غیر چا پیرا غار کې سوړي دی نو خپل کمیس را واغشتو او هغه اوشلولو او په یو سوړه کې لګا لګا ټوکړه کې خو یو سوړه پاتې شو هغه کې ابو بکر صدیق له کې ناستو وې د الله محبوب دنه را دی هغه کې ابو بکر صدیق له خپل پونده کې خو نبی رسول الله دنه چراغه او ته د الله محبوبا تاسو ته تکلیف ملو شوی دی تاسو ستړي زبد خپو غزم او زما په خپه باندې تاسو سر ولګوي تاسو لګ آرام وکي سملې. نبی له سامنے ټیک د دواړو جهان بادشاہ محبوب کائنات صلی الله علیه وسلم د ابو بکر پتون باندې سر اوله ګولو او ودشو. سواخ بعد دن پغار کې مار دے او اگر آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغلے پدے پوندا باندې ټک ورک ابو بکر اوچی چلو. اوس الطرف یو طرف تا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشق او محبت دی د نبی علیہ السلام محبت فضل کې پروت دی یو طرف تا د بدن درد او تکلیف دی حرکت نه کوي خوځینا ا درد پزان ته رہی اخیری در درد نه چکلا ډیر زیات تنگ شو نو سترګونه اوخ خلاله سترګونه اوخ روان شوي او اوخ خلاله د محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم په چهره انور باندې پریوت د نبی له سلام په مخ مبارک باندې د ابو بکر اوخ کې پریوت. امید مندو نن زم داوا کوم تاسو هم داوا کوي زما د پیغمبر علیه السلام سره مینا ده صحابه د نبی له سلام اتباع هم کړي د کامل درجه باندې اتباع خبر ډیر زیات وګړي او محبت دیتا وي تاسو ته په ایمانی وای چې ستا یو ډیر محبوب بچی دی ستانه پیدا ستا بچی دی نیازبین دی شل کاله بعد خدای درکړی دی او ستا په غېږ کې پروت دی اوده دی او تا مچې اوچی تا مچې اوچی مار پرېږده نو بچی به کم خوا لړه کې لکه پښتو کې خلک وایي چې په ملک دی راشي نو د کلي خیر غواړه چې په کلي دی راشي د کور خیر غواړه چې په کور دی راشي نو د ځان خیر غواړه د ځان خیر غواړه نو ستا نیازبین بچی تا سره غېږ کې پروت دی او تا مچې وخوړې کم خوا به لړه لیکن دیخوا کمال عشق دی او دی تم لګ اندازو لګوي دام لګ ذهن کې سوچو کې چې اوخ کې د چا دی او په چهره انور د چا پریوتی. ابو بکر نبی علیہ السلام سترګې وغړولې ورته یا ابا بکر ما یبکی کا ابو بکر ولې جاړي دا د جړه مقام هونه نه ستا سر ستا په پتون باندې د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم سر مبارک پروت دا سعادت دا خوش قسمتی چې د پیغمبر علیه السلام سر مبارک ستا په غېږ کې پروت دی او په دې حالت کې ته جاړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي الله پیغمبر کافی وخت شو ډیر وخت شو دې پونده باندې څه شي خوړلې ما زه حرکت مې نه کولو خوځېدم نه چې ازنه ستاسو خوب خراب شي تاسو په خوب کې فرق راشي لیکن زما د سترګې داسې وي چې زما د اوخ کې رالی او اوخ کې ستاسو په چهره انور پریوت. نبی علیہ السلام ورته فرمایل پونده دی خو پونده ولا دی خو کړه پیغمبر علیه السلام د قران صحیح تلاوت وکړه او خپل د خوري مبارک لاړې ای راواغشته او د ابو بکر په پونده ولګ سوچ کوي زما عزت مندو د حضور د خلی مبارک لاړې د ابو بکر په بدن باندې دا هغه مقام راغی چې کافران رالو د غار نګیر چا پیرا تو شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته فرمایي دا الله محبوبا مونږ بره کې دا کافران لاندې وګوري خپوتا نو مونږ راخکارو الله قرآن نازل کا او وی فرمایل اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا اے ابو بکر غمجن کېږه ما څومره الله چې ما سره دی په دې غار کې اقمر الله تا سرم دی ان الله معنا الله مونږ سره دی. درې ورځې تېرې شوې خو دا درې ورځې کمې وي دا کومه زندګي وه چې عمر فاروق یو ځل راغی ابو بکر ته فرمایي ابو بکر ما سره یو سودا وکړه زما د ټولې زندګۍ د اسلام ما چې په کوم ایمان راوړی دی او د ایمان نه دې وخته پورې ما څومره نیک اعمال کړي دي دا ټول ته والا
او ستا د غار ثور درې شپې چې کوم تا د نبی علیه السلام سره تېرې کړې وي دغه درې شپې مال راکړه زما جهادونه زما صدقې زما د اسلام دپاره چې ما څومره څه کړي دا ټول ته واله او ستا د زندګۍ صرف درې شپې د غار ثور دا مال راکړه ابوبکر صدیق رحمه ورته فرمایي عمر خو ته وې زما د الله په ذات قسم وي که چېرې تمام دنیا تمام خلق ما سره سودا کولو غواړي او ما ته د تمام انسانان د خپل زندګۍ ټول اعمال لا کوي زه د غار ثور یو سکنډ هم چاله نشم ورکولی غار نه وتل درې شپې تېرې شوې په لار روان دي نبي علیه السلام دی او ابوبکر دی الله ابوبکر صدیق نه روان دی کله د نبي علیه السلام نه مخ کله د نبي علیه السلام نه شاته راوړي کله د نبي علیه السلام ښي اړخ ته راشي کله د نبی علیه السلام ګس اړخ ته راشي نبی علیه السلام ګوري ابوبکر دا څه کې کله مخکې کله رستو کله یو اړخ ته کله بل اړخ ته دا ولې ابوبکر صدیق ورته فرمایي د الله محبوبه مخکې روان یم ړکې مې راشي چې هسې نه ستا په محبوب باندې د شا طرف نه څوک حمله وکړي نو زه شاته راوړم او چې شاته روان شم نو بیا ړکې راشي چې هسې نه په نبي علیه السلام باندې څوک د ښي اړخ نه ګزار وکړي نو ښي اړخ ته وړم د شمع رسالت نه د پیغمبر علیه السلام د ذات اقدس نه پتنګ چې کوم دی غیر چاپېره تاویږي حتی کې چې مدینې منورې ته ورسېدل نو د مدینې انصارو پیغمبر علیه السلام خو مخکې د زیاتو خلکو ملاقات خو نه شوی څه کسان خو داسې وو چې هغوی راغلي پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کړی هغوی نبي علیه السلام لیدلی خو څه انصار داسې وو چې هغوی نبي علیه السلام نه و لیدلی نو هغوی به راله او د ابوبکر صدیق رضی لاسونه به ونیول او ښکل بیا کړه او مرحبا ای د الله پیغمبره ستړي مشي به ابوبکر ته مخکې ووې ابوبکر به ورته ووې د الله پیغمبر دا دی زه نه یم مطلب دا چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه حرکات سکنات شکل لباس دا ټول هغه د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم او په ډیزاین باندې جوړ کړو امتی تبا دا پتہ نه لګیدا چې دا ابوبکر دی او دا پیغمبر دی نن زما عزتمندو مونږ یو بار ربیع الاول باندې خوشحالي منو کو د نبی علیه السلام سیرت خلکو ته علما بیان کې لیکن امت څه کوي پرون به اوس خو ټچ موبایل پرون چې کوم دی یو قسم وکړه یا الله توبه د پیغمبر السلام په سنتو کې او په ګیره کې داسې او داسې لکیرې پکې چې کوم دی د ګیرې نه نخرې جوړې کړي دي دا د پیغمبر السلام امتی دی د ده په زړه کې د نبي علیه السلام محبت دی دی به م وایي زه اکثر د مجالسو له لاړ شم ګیره به خرې ګیره به لنډی او لګې نعت به وایي د پیغمبر السلام صفت به کوي احمد علی جان مولوي صاحب د الله پاک قبر دونو نه ډکې د پنځو یو عالم یو ځل یو سوختې اړخ ته دعا وکړي چې کوم دی محفل و هغې کې د هغه بیان چې راغی یو کس نعتونه وې او ګیره خریلې وه وی کوز کې دا د پیغمبر دشمن هلته ګیره خریل ته د پیغمبر صفت کوي کوزي کا دا د نعت قابل نه دی نعت به د پیغمبر هغه سړی وي چې کوم سړی د پیغمبر السلام نن زموږ نعتخوانان وګوره اکثر نعتخوانان ګیرې به خریلي ګیرې به لنډې بس اواز به چې کوم دی راکوي نعتونه به وایي دې وجې نه زما مندو اللہ جل شانہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ د پیغمبر په زندگی کې د امت لپاره نمونه پرته ده جشن عید میلاد النبی منعوا لیکن د پیغمبر السلام طریقې اختیار کړه د پیغمبر السلام محبت پړه کې واچوا د پیغمبر علیه السلام د سنت او اتباع کا انشاءاللہ مرګ سره به د پیغمبر السلام په زیارت باندې او د نبی بار به د نبی السلام زیارت کې یاد ساتئ خلک وایي استاد جي وظیفه راکړه چې نبی السلام خوب کې د نبی السلام د خوب د لیدو لپاره بهترینه نسخه چې کوم دی د پیغمبر السلام محبت دی او د پیغمبر السلام اتباع ده الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین